په نننۍ غونډه کې د اشرف غني د وینا مهم ټکي له تاسو سره شریکوو. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. اشرف غني په خپل وینا کې وویل د ننګرهار خلکو ماته یو ډېر لوړ پور راکړی. اول پور دا دی چې ننګرهاریانو بیا ولسمشر کړم. د ټولو ننګرهاریانو څخه یې مننه وکړه. بیا یې وویل چې زه د ننګرهار د میندو هم مننه کوم چې زړور بچیان یې روزلي دي. نن د هېواد په ګوټ ګوټ کې ننګرهاریان د وطنوالو په خدمت کې دي. بیا یې وویل د ننګرهار د محصولاتو د ودې لپاره د ننګرهار په کانال به پانګونه وشي او د ننګرهار د نفوس شمېرنې لپاره به اساسي کارونه ترسره شي ترڅو حق حقدار ته وسپاري. اشرف غني همداراز په خپلو خبرو کې وویل موږ د چا سپکاوی نه کوو. طالبان د دې وطن یوه برخه ده. طالبان دې هم د افغانانو توهین نه کوي. را دې شي او د جرګې د لارې دې له موږ سره تفاهم ته ورسیږي. بیا یې وویل ننګرهار به په یو لوی اقتصادي قطب او مرکز باندې بدلیږي. ولسمشر غني زیاته کړه ننګرهار کې به 6,000 مکتبونه جوړیږي چې 3,000 مکتبونو ته به د حکومت لخوا عصري لپټاپونه ورکول کیږي. او په پای کې ولسمشر غني وویل چې انتخابات پای ته رسیدلي، اوس د ملي یووالي وخت دی. ژوندی دې وي افغانستان، تل دې وي افغانستان د یو سوکاله او ودان افغانستان په هیله.